السلام علیکم وعلیکم السلام بخیر څنګه لیکې سرخان خیر دی ټیک ټاک زه خو لاړم دکان ته نو دکان بند و بیا مې ته 2-3 غنټې دمه وکړه نو بیا مې ویرا شدي اړې رانه خرابېږي دی نه یک تاسو که چې دا دکان ولې بند نه کدا ولې ما خو دکان بند کړی دی او ګلکاران مې لګیا کړی دي کار کوم دا څه وینم دا زما دی اړې خو بیا تبا کېږي نه کړو خیر ما به دکان کاو کنه راځه ستا دی اړې بوشي مړه خدای باندې راځه راځه کار د لګیا دی ګلکاران دي ته بس ولاړ لک خیال مال به پکې چې د زینه راځه کوم دی راځي نیکا ما خو شرطه ګل کارتوب نه دی کړی او وسنه دیوال به مې د کوګ والی نو د ملامت کار نشم کولی نیکا بیا به خلکو ته خبرې کوي چې دراله دا دیوال کوګ والی دی کنه نو زه مال خدا چل نه راځي نه دا الله بنده نور کار ته بس مکوه خالی دی ته ودرېږه که څه شی وسې لګي هغه وله ورکوه بس لږ ورته ولاړ اوسه پام پې ساته تا دا مطلب دی چې بس هسې ورته ولاړ یم نو دوی به کار هم ښه کوي او زما لږ کار پېښ شو زه به هغې پسې لږ لاړ شم او ته دې ته خالي ودرېږه نیکه بېغمه شه ته چې راځې که نه که خیرې ټولې پلسترې به دې شوي تا ته خو زما پته ده او ټول سیسټم به دې برابري ښه ته ځه او زر راځه ته بېغمه شه زه بس ټیک شه زه بېغمه یم ښه زه به ته بېغمه شه زه دلته یم ښه او چې د دوی څه لګي که نه بلکل بس یې ذمهوار یم ځه او کړه شی لکه ښه مسالې ټیټې جوړې کړې او چې بیا دلې چوټي م وختي در کړمه ښه او زر کوې او استاد کار کوي ښه کار کوي ښه تیزو سره کار کوي لکه تاسو دواړه څوک یې چې داسې پخه ډډم والي وې زم پلستري ما ستړی شوم ما ویل لکه دمه به وکړم پاسه سړی داسې کلکه ډډه دی والي ده ما ویږي سیکیورټي ګارډ کې اره پاسه هغه لګیا دی شاو پاسه کار ته هم ښه ده شابه هغه یو دی لګیا کړی او ته پخپله دلته دمې کې دا ستا انصاف دی پاسه چې کار زر زر ختم شي هغه د اوسه پورې ولاړو هېڅ هم نو چا چمچۍ راله دا په موږ اوس بدماشي کوي که دا څه ګاډي وړي وې پاسه ساړي ما کار کوه کې دي چوټي کوم رې پاسه شابه ستړی شو لږ دمې ته خو پرېږده که نه مړه نو څنګه دمې ته هغه چې تا د پیسې درکوي ولې د دمې دپارې درکوي دمه به کور کې کوې پاسه دا بل غریب دې مړ که پاسه دا چمچۍ ډېرې چمچۍ لګوي منه لکه دا چې اوس پاره کړمه نو بیا بوی پاره کړم او دې بل ته وګوره داسې ورته خوا کې ولاړ ته بېګینې واده له راغلی چا به ټاټکي ماټکي راوالې تکړه شه ځان لږ خاورو کې ولاړی دا خو داسې نه دی ته پاک کپړو کې ولاړ یې ته بېګینې دفتر ته راغلی یې دا خو نیک مې ساده سړی دی خو غریب نه پېږي هغه هم په دې باندې دوکه کړې دی چې بس خالي ډډه م والې ده اکړه شی کار ولا زر زر راټول کړې نو بل ځای کې هم بیا ټیکار یې که نه ستاسو دپاره هم لګیا یم که نه بس خالي دا یو کور نه دا کرنډی نه وکاږې اکړه شی مړه صاحبه 4 بجې شوي چوټي نه کوو شابه کار کوه داسې سکول خو نه دی چې 4 بجې شو چوټي به کې کار کوه ته کړه چې ته اوسه پورې کټ کې پروت دی زر زر کار کوه خو په دې دی څه په غم وخت ما داسې کنجوس سره دې اړیکه وچی راشه لکه استاد را پاسه په دې ځای باندې مچ کېناسته دا پلستر یې ورچیت که راشه په دې دا ګرمالي وخه ده کور پردی دی او غم یې ته سره دی ته راځه مړه چې یو شی بټ وکړو دا خو پیسې نه پوهېږي یا لکه تا خو موږ نه دا اړه وخوړه دا ولې نه زه چې راتلم نو بینډۍ مې وخوړې نارملي مړه ته مې څه نه کېږي ولې وزه خدای دې دې خو بنیاد باسه دا څه شی راپسې راوستی دی کاباره کې هغه مساله کې اوبه واچوه زر راوړه د شابه دا استاد بس اوبه پکې شومه درلم دا والا استاد یاره زه نس کمبری مې خرابېږي ښه نو تا نه چې مساله کې اوبه واچوه ولې داسې دي دا مساله کې اوبه واچولې که نه چله راځې خوا ولې استاد ستا د لاسه چې کومه دي زما ډېره ګټه استاد ولې وځه کیسریا دا لانجې مانجې مه کوه دا مسالې سر راوړه دا دې درلم استاد ما دا لاس لږ پخه و او دې بل په مساله کې اوبه اچولې وې هغې راځه ما ورته یې مساله راوړه هغه نوره مساله راوړه یاره ساده سړی دی ومې ټکو ښه دا ول استاد هلکه لاندې سال دی استاد بس لاندې خو موسم نارمل دی بره سال دی زه خو یم بره باوای لګي خدای دې بې خوبه سال لاندې سال پروت دی سال هغه راکړه ها وای استاد دا یادې نه شمله مرچکې غوندې یادې دا وایم
دې بي خو به سره کم ځنګل نه راغلی استاد جي په علاقه کې ما نه ټاپ کاریګر نشته دی ما له به 2,500 روپۍ ورځ راکې نو دلته بس ودرېږم کار ته دا ته څنګه چې نو 2,500 روپۍ ستا دیاړي ده عام دیاړي چې نو دقه 12,000 روپۍ ده نه تا کې څه داسې کوالټي ده چې یاره ستا دیاړي سیوا دا ولې استاد جي ما کې خپلې کوالټۍ دي ما کې خپل فنکشن پروت دی زه چې دله دلته کم کار کوم او به دله 5 کاریګر هم ونه کي ما کې د ډېره غټه پیدا ده ته بختور انسان یې چې تا پسې دلته رالمه کني نورې سقاوي ډېرې دي اوس بل خوا ځمه هلته ځان له کاریګري نیسم یاره په 1000 روپۍ باندې کو دې کار کېږي نو او به دې دروم ځان سره خیر دې کو ښه وې نو دیاړي به له بیا سیوا کمه څنګه دې خوښه ښځه لږه ګزاره راسه وکړه استازو نو ته لږ ښه شه او لږ به زه ښه شم نو کار بس یې مټي کړو کني نو رسې ماف که ترورې دا اسفالیان هم ترور دې نه ما پلار دې ما بدتمیزه دا جي دا وایه تا خو په پړونې را په سر کړې دا تا کومه لوبه کړې باران دی ښه ځه دا دې نه پلار مې م راغی ته ورته ووایې دا جي چې لکه زه استاد دا خو داسې استاد دی که نه چې داسې استاد خو په سلونو کارو کې نه پیدا کېږي دا هغه استاد نه دی ته که زه م استاد یم خو دا ستا نه دوه چونګه زیات استاد دی وکړه دا جي به بس او به درو کنه او به ګورو کنه تی چک کا که مزه یې در نه کړه بس بې پاره که بس صحیح ده بس سټارټ چې نو سټارټ په 1200 روپۍ شي او بس کو خو نو بس سیوا به ورکوم ټیک ده بچي چې کسټمر ته خوشاله یې نو بس په دا باندې دا 2,500 یادې زه به ول 3,000 ورکوم نه استادو ته خو لږ کار چک که کنه بیا به پیسو سره کاږو ته خو زما کار لږ وګوره کنه ته هم ما ته خپله کوالټي خو ښایه که نه چې زه خو ګورم که نه چې ته څنګه یې چې زه هم چې نو بس اوس وګورم کسټمر څه پوزیشن کې دغه کې څه پروګرامي څه نه یې نو چې ته ودرېږې کار ته او زه تا ته وګورم بس کو ښه وې نو بس انشاءالله بس بېغمه شه استادو تا که زما کوالټي چک کړه وعلیکم السلام استاد څنګه چل دی خیر په خیر استاد او د اختبار څنګه واړه کې سم مې دله واړه کړو که نه دا یو ډول کپړې مې دي ها او واده روان یم چې یو ختم نه کوله دا نشي کپړو لور نشي نو که پیسې لږې ښې راکې که نه 500 روپۍ به درکړم له مسلمانه او زما کوالټۍ ته ګوره چې ما کې څه کوالټي خو ګورې اختبار یو هم ګوره پجامو باندې یو ویښته به م پتا نه لوېږي بس تا کوالټۍ ته ګوره استاد او ګوره جامې مې کور بدل کړي بیا کور نه شم راځه ها استاد شاه بزر کوه سترګو مې نه نشي نه راځي ولا ښه وینه خو زی راځي پرې دا یو جوړ جامې دي د مړي ژوندي جوړه چې دا خراب نه شي ښه استاد واو یو وخت به م نه لوېږي لوی شابه که نه نوم دې برانه ویستو به دا جي کار وشو ښه وای. کار پکې دی 500 روپۍ دي ګورې دا جي تا هم پکې 500 بیا درکړو شابه زرکه که نه زرکه که نه زرکه تو ګوره ټیک شوې او ټیک شوم بس اینه مې ګوره څه ګوره نشي درکو او زره کوزه به مړ نشي سړی بس ښه ټیک شوې زه وشو او کار کوز کما او کوزه وای خدایا یا الله خیر وای